د ننګرهار د رنور ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د څښاک پاکو اوبو شبکو په جوړېدو سره د سیمې د اوسیدونکو اوږدمهاله ستونزې هوارې شوي او خلک اوس له پاکو، خوندي او اسانه اوبو څخه ګټه اخلي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي پخوا به یې د څښاک اوبو لپاره ډېر مزل کاوه او د چینو او ویالو به یې ناپاکې اوبه راوړلې چې له امله به یې خلکو ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کېدلې. تقریبا دلته 9 قریې دي. هر یو قریه کې هر یو کلي کې یو شبکه جوړ شوی، تقریبا یعنی داسې 10 تونه زیات جوړ شوي او الحمدلله ډېر ښایسته اوبه او ډېر پاکې صحیح اوبه دي. د دننور یو بل اوسیدونکی وایي د څښاک پاکو اوبو د دغو شبکو په جوړېدو سره خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شوي دي. مخکې اوبو هغه نه چیني نه ډېر مشکل باندې راوړل، اوس اسان شو، د بمې جوړ شو او کار شروع دی. اوس هم کار خلاصي موږ دپاره اساني کار. نور کلي اوبه لري، ټول کلي اوبه لري. لمډی کلي چول اوبه نه اوس جوړ شو. د درنور ولسوال بیا وایي دغه شبکې د کلو پراختیا ریاست تر چتر لاندې د همکارو مؤسسو پر مټ جوړې شوي چې پکې د اوبو ژورې څاګانې، ذخیرې او د نللیکو پراخ سیستم شامل دی. د اوبو شبکې خو دلته په مخکې هم جوړې شوې وي، بیا په زلزله کې زیانمنې شوې وي. د هغې ترمیم هم اوس کومو ساحو کې چې پاتې وي لکه سوتن، لمټک او چوال او تران او شوکیالۍ او نورې ساحې چې کومې دي دلته نورې قریې مختلفې، قشمن کلا او سفرقلا او ایګل، په ټولو کې د اوبو شبکې خلکو ته تقریبا زیاته برخه دې کې خدمت شوی دی او کومې چې پاتې دي په هغې هم کار روان دی. روغتیا پالان وایي پاکو اوبو ته لاسرسی د ګڼو ساري ناروغیو مخه نیسي او د ماشومانو او ښځو روغتیا ته ځانګړې ګټه رسوي.